په بلخ ولایت کې د پسرلي موسم په بیا راتګ سره د ورېښمو چینجیو د روزنې صنعت وده کړې ده. له درې کلن ځنډ وروسته په دې ولایت کې د ورېښمو چینجیو فارمونو په بیا فعالیت سره په لسګونه بکسه د ورېښمو چینجیو هګۍ د ورېښمو په چینجیو د بدلیدو په حال کې دي. د بلخ ولایت د کرنې ریاست د څارویو د ترویج عمومي مدیر وایي چې یاد ریاست په دې ولایت کې د ورېښمو چینجي نسل روزونکو ته د دې چینجیو د هګیو 40 بکسونه ویشلي دي. د هغه په وینا هر بکس تر 40 کیلوګرام پورې محصول تولیدولی شي او لکه څنګه چې دا فعالیت په کورونو کې ترسره کیږي نو ورسره به دغه لړۍ نوره هم پراخه شي. در فارم پلوری ولایت بلخ به تعداد 5 جبه پرورشی و 7 جبه استاک مادری از طرف وزارت محترم زراعت و آبیاری و مالداری به این فارم ارسال شده و به اثر سعی و تلاش اداره محترم ریاست زراعت بلخ و تشویق مؤسساتی که در این راستا در رشد سکتور پلوری فعالیت میکنه توانستیم که 40 جبه را به ولسوالی‌های مختلف ولایت بلخ به مستفیدین پروژه توزیع نماییم. په ورته وخت کې د کرنې وزارت یو تن کارپو چې د دهدادي ولسوالۍ فارم ته د چینجیانو د روزلو لپاره راغلی دی وایي چې د دې پروګرام موخه په ټول هیواد کې د ورېښمو د چینجي صنعت ته وده ورکول او په دې برخه کې کاري فرصتونه رامنځته کول دي او په ځانګړې توګه د ښځو لپاره. ما این قسم تربیه میکنیم که یه خوراک برگ توت میباشه در 4 وقتی یا 5 وقتی خوراک میکنه. بعد از او درجه حرارت دی فقط 25 درجه و رطوبتش 75 درجه به این درجه نگهداری میشه و بعد از این باز این بهترین حاصل میده و بعد از 30 الی 32 روز یا 28 روز این سر حاصل میده که با نام غوزه تولید میکنه. با بعد از غوزش باز به شپرک تبدیل میشه، با شپرک دی به تخم تبدیل میشه. په ورته وخت کې د کرنې یو تن کارپو چې د دهدادي ولسوالۍ فارم ته د چینجیانو د روزلو لپاره راغلی دی وایي چې د دې پروګرام موخه په ټول هیواد کې د ورېښمو د چینجي صنعت ته وده ورکول او په دې برخه کې کاري فرصتونه رامنځته کول دي او په ځانګړې توګه د ښځو لپاره. ما بتونیم امی تخم کرم پیلر در امی فارم ما به دست بریم و امی پس تخم کرم پیلر برای سال آینده به می دواقین و بیوزنها و طبقه اوناس توزیع بکنیم تا که اونا بتونن از این طریقه یک دستاورد داشته باشن و هدف کلی ما در این جهت فقط تولید تخم هست که باید تخم ما تولید تخم بیشتر بکنیم تا امی بتونیم به تمام ولایت های افغانستان بخصوص در اون نقاطی که می پیله تربیه و پرورش میشه و درختای تو در اونجا وجود داره بتونیم به مو دواقین خود می تخم کرم پیله را توزیع بکنیم و اونا از این طریقه یک منفعت به دست بیارن. د ورېښمو چینجي یوازې د توتانو پاڼې خوري. دغه چینجي له هګیو نه د راوتلو وروسته په مناسب ځای او چاپیریال کې ساتل کیږي تر هغه چې دوی بشپړه وده وکړي. صحي خواړه او مناسب چاپیریال د کیفیت لرونکو ورېښمینو چینجیو په تولید کې بنسټیز رول لوبوي چې دغه چینجي له پوره ودې وروسته بالاخره د ورېښمو تار تولیدوي او بیا دا تار د اوبدلو په صنعت کې کارول کیږي.